نبی علیہ السلام دعا نه کوي خدای پاکه په سترګو کې مې نور کې، په غوږو کې مې نور کې، په ژبه کې مې نور کې، په وینه کې مې نور پیدا کې، هډوکي کې مې نور پیدا کې، غوښه کې مې نور پیدا کې، مخ ته نور پیدا کې، شاته نور پیدا کې، پورته نور پیدا کې، لاندې نور پیدا کې، ښي طرف ته نور پیدا کې، چپ طرف ته نور پیدا کې. ټول بدن منور کېږي که نه منور کېږي؟ که نه کېده نبی علیه السلام سوال کوو، سوال د محل حرام ده که نه ده حرام؟ په خپل زړه کې ولې د الله انوارات مشاهده نه کوي؟ دا چې د وجودي اولیاء کرام د خولې نه ان الحق نارې وتلې دي، خو د سر نه تر نوکه په ټول بدن کې انوارات الهي لیدل. د هغه عشق د وجې نه دا الفاظ د خولې نه وتلې، انوارات خو دا نه وځي. بیا سر نه تر پښو ټول بدن په ذکر راځي، چې ټول بدن په ذکر راځي، د سر نه تر پښو پورې په ټول بدن کې انوارات مشاهده پیدا کېږي. نو سړی به د ظاهري او باطني ګناهونو نه تائب وي. ادب دا ده چې شروع کوي په ذکر، که په خوله ذکر کوي او که په باطن کې ذکر کوي، دا به صفا کوي په توبه باندې. بل ادب دا ده چې ذکر چې شروع کوي مخکې تر مخکې نه به د صفایي لحاظ ساتي. لکه موږ چې لمانځه ته ځو لمونځ د الله ذکر ده، اقیم صلات لذکر، د بدن پاکوالی، د کالیو پاکوالی، د هغه ځای او د ټولو پاکوالی شرط ده که نه ده شرط؟ نو ذکر چې سړی کوي خو د الله حضور ته ورځي. نن چې موږ یو میلمستیا ته ځو کوشش د صفایي کوو که نه کوو؟ نو وایي صفایي به کوي، کالي به د صفاوي، غسل یا اودس به د موجود وي. ادب دا ده چې د الله ذکر کوي، اودس به کوي، که غسل د په وس پوره او غسل کنه اودس به کوي، کالي به دم ظاهره نه نجس، صفایي به وي، طهارت. بل